اشرف غني اماراتو کې په څه بوخت دی او آیا محب فضلي او نورو سره اړیکې لري؟ د هغه ورور حشمت غني تازه جزئیات خپاره کړ. جزئیات هم دې ویډیو کې وګورئ او چینل سبسکرایب کړئ. اماراتو ته د ولسمشر غني د ورتګ وروسته د جمهوریت پر مهال هغه ته نږدې کسانو لکه حمدالله محب فضلي او سرور احمدزی بېلابېل په ادعا کوله چې هغه سره نږدې نه اړیکې کې دي او هغه د یوې نوې جبهې جوړولو په هڅه کې دی. سرور احمدزی خو عام دا چې ویل به ولسمشر هغه خپل ویان او د اړیکو مسؤل ټاکلی. دوی غوښتل په داسې خبرو خلک دوکه کړي او خلکو ته وښایي چې یاد مفسد کسان اوس هم د اشرف غني د باور وړ کسان دي. خو ښکاري چې دا دوکه افشا شوه. تازه خبر دا دی چې د ولسمشر غني ورور حشمت غني هغه سره د ملاقات وروسته په خپل ټویټر باندې لیکلي ما له ډاکټر اشرف غني سره وخت تیر کړ. هغه له محب فضلي، سرور احمدزی او نورو سره هیڅ ارتباط نه لري. یوازینی فکر یې دا دی چې له هر ډول سیاسي هدف پرته په افغانستان کې د پاتې خلکو د ژوند وضعیت څنګه ښه شي. مطلب څوک مو په دې تیر نه باسي چې د غني نږدې خلک یا د اړیکو مسؤلین دي ټول بوس بادوي. په همدې حال یو شمېر هیوادوال وایي همدا کسان و چې د اشرف غني له نوم څخه یې ناوړه ګټه واخیسته. میلیونونه ډالر یې د څوکیو په خرڅولو ترلاسه کړ. نظام یې بدنام کړ. د خلکو باور پر نظام صفر شو او بالاخره سقوط ته یې برابر کړ. نو ولسمشر غني ته پکار ده چې د داسې مفسدو کسانو څخه ځان لرې وساتي. هسې هم عمر یې زیات دی، نور دې له سیاسته لاس واخلي او په خیریه او وطن ته د خدمت په نورو لارو چارو دې فکر وکړي. درنو لیدونکو، تاسو که د دې موضوع په اړه کوم نظر لرئ کومنټ کې شریک او چینل سبسکرایب کړئ.